په لاهور کې د یوې ښځې سره یو جعلي پیر غلط کار کړی دی. دغه ویډیو هم په سوشل میډیا باندې وایرل شوې ده. دغه ویډیو در سره هم شریکوم. که غواړئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ نو ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نوي سبسکرایب کړي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل قرار کلیک ته سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان هم ووهئ چې دغسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه درورسي. سلامونه دوستانو، دغه واقعه په لاهور کې مخې ته راغلې ده. د غازي آباد تانه په حدود کې شوې ده. دغه ښځې ویلي دي او خپل خبر یې هم په سوشل میډیا شیر کړی دی. دغه جعلي پیر هم پولیسو نیولی دی چې دغه ښځې سره ناروا او غلط کار کړی دی. دغه ښځه وایي زه دغه پیر خواته راغلی وم چې ما ته تعویض وکړي ځکه چې ما څو کورني مشکلات لرل خو دغه پیر زه په زور راونیولم او ما سره ناروا کار وکړو. زما جامې او زما عزت یې تار کړلو چې د هغې نه پس دغه ښځه راله او په پولیسو سره یې رپورټ درج کړو چې د عارف بابا په نوم باندې یو پیر یادېږي چې زه یې د تعویض دپاره ورغلم چې زه یې راونیولم او زما سره دغسې ناروا کار وکړو او زنا یې را سره وکړه. ښځې رپورټ درج کړی دی نو د دغې وروسته پولیسو په دغه پیر چاپه ووهله او پیر یې ونیولو او د هغه خلاف یې قانوني کاروایي شروع کړه. دوستانو، دا یو ځینې واقعه نه ده چې مخې ته راځي. داسې ډېرې واقعګانې دي چې جعلي پیرانې د ښځو سره کوي او د هغوی عزتونو سره لوبې کوي او ښځو له هم پکار دي چې د داسې پیرانو نه ځان وساتي ځکه چې دغه پیران په معاشره کې یو ناسور ګرځېدلي وي او ډېر دغسې پیران دي چې دغسې کارونه کوي. یو ټکانۍ پیدا کړې ده. نو دوستانو، دا و د نن ورځې خبر چې د سره مو شریک کو. که ویډیو هم خوښه شوې وي نو لایک او شیر یې کړئ. چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو ما سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.